بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو عجیب خوب یو چا لیږلی ده، مسافر ده، لاره کې ده، ځوان ده، زموږ شاګرد مخ کې، او دغه عجیب تعبیر تاسو ته ښیم چې دا خوب دی الله تعالی په ده باندې ګوري په زندان کې. دې کې څه راهنمایي ده ته؟ کله موږ خوبونه ګورو دې کې ډېرې خبرې وي، نو باید خپل خوبونو ته اهمیت ورکړو. دی لیکي وایي اول ځل خوب مې ولید، ورځ وي او پلار مې ما ولیږي ټوپک پسې، او زه لاړ شم ټوپک راواخلم، خو چې لاره کې راځم نو په ټوپک باندې یو څو ډزې وکړم، بې ځایه په یو دښته کې یو څو ډزې وکړم. څلور کسان هم وایي په دې لاره کې زما مخې ته راځي، او یو سره په همدې روان حالت کې خبرې هم کومه. کور ته ورسم، پلار ته مې وایي پلار مې په مونځ ولاړ وي، چې کله کور ته ورسېم دا ټوپک راسره یي، کور ته ورسېم پلار مې په مونځ ولاړ وي، او چې کله بیا سلام وګرځوي نو په ما پوه شي چې ما په لاره کې په دې ټوپک باندې بې ځایه ډزې کړي، مرمۍ مې مصرف کړي دي. نو وایي څه راته ونه وایي، څه راته ونه وایي، ټوپک راواخلم دیوال ته یې ودروم، دا خوب خلاص شو. په زندان کې مې دا خوب مې کتلی. یو هفته بعد وایي دا خوب بیا ما ته تکرار شو. یو هفته بعد مې خوب بیا تکرار شو. دا ځل په خوب کې شپه وه، پلار مې ټوپک پسې لیږلی یم، زه بیا هم لاره کې پرې ډزې کوم یو دښته کې، او بې ځایه ډزې کوم. وایي په دې لاره کې مخکې څلور کسان مخکې ته راغلي وو، مخې ته مې دا ځل عمه زوی مې راځي، عمه زوی مې راځي، وایي هغه کوشش کوي دا ټوپک ما نه واخلي، خو وایي زه ورسره مقاومت وکړم او ټوپک پرېنږدم چې ما نه واخلي. نو چې کله وایي کور ته ورسېږم، پلار مې دا ځل غوسه شي، چې ولې ټوپک دې بې ځایه استعمال کړی ده، ډزې دې کړي دي په لاره، هغه پوه شي راباندې. وایي دا خوب ما په زندان کې کتلی و، او زندان نه آزاد یم، خوب مې هېڅکله نه هېرېږي. یعنې دا دومره محب خوب ده، دومره صفا خوب ده چې په عمر کې مې د ده به نه هېرېږي. وجه چې ده، وجه اوس وروسته تاسو ته وایم چې په دې تعبیر کې ده، تعبیر دته څه تعبیر لري. وایي اوس هم په سفر کې یم او منزل ته لا نه یم رسېدلی. نو زه راځو اوس د خوب تعبیر ته، د اول حصه تعبیر ته راځو. د اول خوب وایي چې پلار مې ولیږي ما ټوپک پسې. ټوپک خوب کې هغه دلایل دي، زموږ دلایل دي، زموږ قوت ده، زموږ هغه دفاع شی ده، چې هر څه وي، که دعا وي، که خبرې وي، که رازونه وي، او که څه یو کار کول وي، په هغه باندې تعبیر کېږي. دا ټوپک په خوب کې سلا دا په دې باندې تعبیر کېږي چې تا سره څومره دا سلا دې قوي وي، ښه وي، ډزې پې کېږي او صفا وي او تا سره وي، تا په کنټرول کې. معنا دا چې ستا څه کوم دلایل دي، ستا څه کوم قوت ده، ستا څه کوم هغه حالت ده، دا ډېر ښه حالت کې ته، یعنې ته د چا تاثیر لاندې نه راځې، ستا رازونه چاته معلوم نه دي، او ته خپل هدف ته رسېدو کې کامیابېږي. او چې کله ته په خوب کې ګورې دا ټوپک دې ضعیف وي، ډز نه کوي یا بندېږي یا کار نه کوي یا ته چلولی نه شي، نو معنا دا چې تا کم ته دلایل لري، کم قوت لري، په هغه په قدر باندې نه پوهېږي، هغه ته بې ځایه استعمالوي، هغه په قدر نه پوهېږي، هغه صحیح نه استعمالوي، رازونه دې چاته وایې، نو په دې کې ستا کار بیا نه کېږي، ته هدف ته نه رسېږي. حدیث شریف کې راځي ستاسو خپل اهداف یا خپل څه کوم مقاصد وي، هغه په خفا کې په پټه کې هغه ته ځان ورسوئ، خلکو ته یې مه ښکاره کوئ، ځکه حسد کېږي در سره، هغه کې بندش راځي، خلک درته وسواس اچوي. نو دی وایي چې په لاره کې وایي زه روان وم او بیا ټوپک باندې یو څو ډزې وکړم. د ډزو نه مراد دا ده چې ته په دې خپل سفر کې په دې زندان کې چې ته یې او څوک سره روابط دي په دې منځ کې، چې تا غواړي د زندان نه پلار دې غواړي خلاص کړي، پیسې خرچوي یا واسطه کوي، هر شی کوي، وکیل نیسي. دغه مسایل ته وایي چې د ورځې وي او زه د لاره کې روان یم او دا ټوپک باندې ډزه کوم. د دې باندې تعبیر کېږي چې ته دا خبرې ښه په ښکاره باندې یو چا ته وایې، او دومره غټ اوس لا دومره تکلیف در باندې نشته، خو دا خبرې ته وایې یو چا ته، په اساني سره یو چا ته وایې، هغه هم اوري. دې نه مخکې چې ته خپل پلار خبر کړې، خپل وکیل خبرې، دې نه مخکې چې ته خپل پلار سره مشوره وکړې، د نور سره مشوره کوي، یا قاچاقبر سره یا وکیل سره نور سره مشوره کوي، دغه د اشتباه ده، دا کار باید ونه کړي. د ډز نه مراد همدغه ستا دلایل دي، خبرې دي، کوم شی چې ته برداشت کوې، کوم شی چې غواړې ته ووایې، پلار دې خبرې کې تا نه پوښتنه کوي، د پلار دې چې تا ټوپک پسې لیږي، معنا دا چې ته یعنې ما ته حالت ووایه، څه حالت کې یې ته کوم حالت کې یې، چې زه بیا هماغسې دلته وکیل نه یا هغه قاچاقبر سره زه هماغسې خبره وکړم. نو داسې بیا څلور کسان، د دښتې نه مراد شی ده حیرانتیا، دښته کې ته ډزونه کوې، دې نه مراد حیرانتیا ده، ته لږ حیرانه کېږي، پریشانه کېږي، سوچي کېږي، نو دا خبرې دې شریکوي نور سره، هر چا ته وایې.
د څلور کسانو نه مراد په دې لاره کې راځي او یو د سره لږه کې خبرې هم کوي، نو د څلور کسانو نه مراد همدغه د ملګري دي. یو د نفس ده چې ځان سره د خبرې کوي او د کوشش کوي، یو د ملګری ده څوک در سره یو څوک په دې لاره کې د هغه کار کوي، او داسې څلور کسان دي. نو ته خپله فکر وکړه چې دا کسان څوک دي. نو ته څه بیا وایې چې زه په دې لاره کې همداسې خبرې ورسره کوم، هغه غواړي ستا پوه کړي، یعنې دا کسان په دې کې یو کس داسې ده چې غواړي تا پوه کړي، خو ته پرې نه پوهېږي، ته اهمیت ورته نه ورکوې، همداسې وایي چې په روانه کې تېرېږم، کور ته ورسېږي او پلار دې په مونځ ولاړ وي، معنا داسې ستا پلار څه ده، تا ته دعا کوي، تا ته طریقه جوړوي او هغه دعا درته کوي او هغه کوشش کوي چې دا مشکل دې حل شي او الله نه غواړي او مشکل دې حل کېږي، او بیا په تا باندې چې پوهېږي چې تا په ټوپک ډزې کړي دي، نو معنا داسې پلار دې په هر څه باندې پوهېږي چې ته ورسره رابطه وکړې او خبره لږ تا نه پوښتنې وکړي، هغه پوهېږي چې تا دا خبره، ځکه هغه ته د بل چا په رابطه باندې د بل چا په واسطه باندې ستا خبرې رسېږي، د قاچاقبر یا د وکیل یا د بل چا په رابطه هغه پوهېږي چې تا بیا درته اشتباه کړې ده. نو په اول ځلي تا ته چې ونه وایي، نو معنا داسې اول ځلي خو بس لږ اشتباه کوې، نو تا ته چې ویلي نه دي او دیوال ته ټوپک دروې، معنا داسې هغه خپل شی هغه خپل خبره اوس هم تا په اختیار کې ده، خو څه ویې ساتي. یو هفته بعد بیا دا خوب بیا تا باندې تکرار شوی دی او دې کې وایي شپه په شپه کې تا پلار دې ټوپک په څیرېږي. د شپې نه مراد دا ده چې لږ مسایل لږ سخت شو، شپه تیاره ده، مسایل لږ سخت شو، تا باندې دا زندان لږ اوږد شو، قضیه دې لږ غټه شوه، نو دلته ته بیا هم دا اشتباه کوې، بیا هم خپل خبرې ته کوې، یو چا ته یې شریکوې، دې نه مخکې چې پلار دې خبر کړې دلته برق بجلي لاړه، نو دغه مشکل ده، ما کوشش کوه چې زر وشي دا پاتې نه شي. نو په دې لاره کې اما زوی دې راځي او هغه تا نه غواړي دا ټوپک واخلي، معنا ده چې د اما زوی دی دا کوشش کوي چې ته مشکل کې واقع نه سي، تا ته مشورې درکوي، خو ته دغه مشوره هم نه منې، ته ټوپک ورنه کړې، ته وایې چې کامیاب نه شي په دې اخیستلو کې، او بیا چې کور ته رسېږي وایي پلار دې دا ځل غوسه شي، نو معنا دا چې ګوره اما زوی دې مې تا ته مشوره درکړه، هغه دې مو نه منل، او بیا هم پلار ته بیا یو مشکل سره پیښېږي، ته فکر کوې دا مشکل خپله حل کولی شي، نه شي حل کولی، ته دا مشکل د پلار په طریقه بغیر نشي حل کولی، نو همیشه دې پر پلار سره رابطه اوسېږه، ته وایې چې پلار ته راځم بیا راباندې غوسه کېږي او چې ولې ټوپک دې بې ځایه استعمال کړی، ولې دا خبرې دې غته کړي دي، ولې دا مسایل دې ما نه مخکې بل چاته ویلي دي، نو دا خوب تا په زندان کې کتلی و او اوس ازاد شوی په سفر یې، نو د دې خوب کې تا ته دا تعبیر شو چې ته باید هره خبره پلار سره دې شریک کړي، حتی مور سره دې هم شریک نه کړي، مور هم چې ده زړه یې نرمه ده، هغه دې یو چا ته وایي هغه یو مشکل جوړېږي یا په داسې شکل ستا پلار ته وایي چې هغه پلار دې په تشویش شي، پلار دې په داسې فکر وکړي چې والا څه غټه مسله ده او هغه غټ یو شي ته حاضر شي او هغه ستا مسله ډېره غټه شي بیا، نو خپل مور ته هم یو خبره زر مه کوه، هغه هم ښځه ده او هغه هم نشي ساتلی راز او زړه یې نرمه ده، کیدای شي یو چا ته وایي، په بدګماني باندې نه، څه مور ته دې مه وایه یعنې بدګمان پرې اوسېږه، نه، هغه زړه نرم ده، هغسې طبیعت د ښځې هم فطرت هم دغسې ده چې هغوی خبره نشي ساتلی، هغوی ستا د اسانۍ لپاره یو کوشش کوي چې ولو هر رقم یې په داسې طریقې پلار ته یې وایي چې پلار یې ډېر په تشویش واچوي، ښه خبره دا ده چې د هر څه نه مخکې خپل خبره د پلار سره یې شریک کړي. نو دا و هغه مهم خوب، زموږ یو شاګرد ده او هغه اوس په سفر کې ده او نیول شوی یو ملک کې، اوس روان ده نورو ځایونو ته او دا خوبونه یې کتلي دي، بیا بېګاه یې ما ته دا خوب پرېږلی و، نو الله دې وکړي چې دا خوب تعبیر واورېده او دا مشکل د انشاءالله نه غټېږي، نو الله دې ورته اساني راولي، خو په دې خوب که ته عمل وکړې او دې نه وروسته ته خپل ترتیب و سنجش هر څه برابر کړې، والله تعالی اعلم. نو برق هم نشته، بجلي او تیاره هم شو، نو دا خوب مهم و، همدې لپاره ما دا قطع نه کړه. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو بالا سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.